سلامونه او ستړي مشه هیله د ملګرو چې په تاسو په ټولو روغ جوړو خوشحاله وئ. د نن ورځې یوه ډیره ښکلې او د احساس نه ډکه ویډیو چې دی زما د نظر تیره شوه، نو ما مو غوښتله چې راشه او ته هم یو ورکوټې غوندې ویډیو جوړه کړه. ملګرو کیسه درته د خیبر ایجنسۍ د یوه ځوان کومه چې نن د واده ولیمه وه یا د واده ډوډۍ یې وه، او هغه چې کومه ده د اسلام افریدي د خبر ورکړ چې زما د واده ډوډۍ چې کومه ده دا به زه افغان کډوالو ته کوم چې په لارو کې چې دي په لارو کې ایثار پاتې دي او جبري طور باندې دوی چې دي بر وطن ته استول کېږي، زما د واده ډوډۍ به نن همدغه خلک خوري. نو هسې ما وی چې یا خو چې دی داسې خلک هم شته دي زموږ په ټولنه کې څومره یو لوړ احساس یې کړی دی، څومره یو سوچ یې کړی دی چې زما د واده ډوډۍ به هغه څوک خوري څوک چې په لارو کې بې سرپرسته دي او بې خوراکه دي، هلته خوراک نشته دی، په لارو کې خو هېڅ شی نه وي. نو تربیت دې وي او داسې دې وي د دې ځوان کړنې چې دي زه ورته 100 وارې آفرین ویایم. څومره یو لوړ احساس دی ورسره، د ده په مور او پلار باندې آفرین شه چې داسې یو څوک یې روزلي دي. نو ما هم وغوښته چې یوه وړوکې شانتې زمزمه او د افغان کډوالو سره کوم چې په لارو کې ایثار پاتې دي او جبري توګه باندې چې دی بر وطن ته استول کېږي، نو زمونږ هغه دردونه چې دي، زمونږ خواهشات چې دي، نیکې پیرزوینې چې دي، هغه هم د یغو افغان کډوالو سره دي، څوک هم چې په زور زمونږ د پښتونخوا نه چې د ایستلی کېږي. نو ستاسو ډېر وخت نه اخلمه، راځم داسې وړه شانتې زمزمه کومه او هیله ده چې تاسو به هم راسره ستړي نه شئ. ویډیو فقط چې دی په دې مقصد کومه چې څومره یو لوړ احساس دې هلک لرلی دی چې خپل د واده ډوډۍ د هغه چا ته وقف کړې ده څوک چې په لارو کې بې سرپرسته او افغانستان ته په لارو باندې دې خلکو ته یې دا کړې ده، وقف کړې ده. وخت پسرلی شو خپل وطن ته روانېږي کوچیانو کډې، ځینه یې ساریږي د کوچیانو کډې، وخت پسرلی شو خپل وطن ته روانېږي د کوچیانو کډې، ځینه یې ساریږي د کوچیانو کډې، نورې د هیچا کډې نه ځي د کوچیانو کډې، ځینه یې ساریږي د کوچیانو کډې،
هیچا کاډې نه ځې د کوچیانو کاډې ځینه یې سارېږي د کوچیانو کاډې بس یو پښتون دی کډې ښکته پورته وړینه د کوچیانو کاډې ځینه یې سارېږي د کوچیانو کاډې ځینه یې سارېږي د کوچیانو کاډې سترګې مې سرې د خوبه نه دي د کوچیانو کاډې ځینه یې سارېږي د کوچیانو کاډې سترګې مې سرې د خوبه نه دي د کوچیانو کاډې ځینه یې سارېږي د کوچیانو کاډې ما د وطن میراتې ورځې ژاړوینه د کوچیانو کاډې ځینه یې سارېږي د کوچیانو کاډې وخت پسرلی شو خپل وطن ته روانېږي د کوچیانو کاډې ځینه یې سارېږي د کوچیانو کاډې ځینه یې سارېږي د کوچیانو کاډې ځینه یې سارېږي د کوچیانو نو مننه دوستانو کوم چې نوي ملګري راغلي یې ما وی چې د ویډیو زه صرف په دې اساس کوم چې نن د خیبر ایجنسۍ یو ځوان چې د واده ولیمه یې وه یا د واده روټۍ یې وه هغه یې اسلام افریدي ته حواله کړې ده او اسلام افریدي هغه څوک دی چې د افغان کډوالو په دې لارو کوڅو کې ډېره زیاته مرسته کوي نو دغه کیسه ماته ډېره جالبه ولیده شوه او مې غوښتل چې راشه د دې سره یوه ویډیو جوړه کړم نو دا چې مخکې به کوچیان چې وي په پسرلي کې خپلو وطنونو ته تلل خو نن چې دي هغه په جبري توګه باندې د پښتونخوا نه ایستل کېږي زما مقصد دا دی چې موږ د دوی سره زموږ پیرزوینې زموږ نیک خواهشات د هغو افغان کډوالو سره دي څوک چې اوس هم په لارو کې کوڅو کې ذلیله کېږي ستړي کېږي ستومانه کېږي او جبري توګه باندې په زور لیږل کېږي نو ډېره زیاته مننه هیله ده چې راسره ستړي نه وئ او خوشحاله اوسئ